سلامونه او نیکې هیلې یو ځل بیا جاوید صافی د لایف ان جرمني د چینل نه ستاسې په چوپړ کې ما د یو نوې موضوع سره موضوع خدا ده چې هغه پښتانه افغانان چې څوک دلته جرمني ته په اولو ورځو کې راځي نو د هغې وروسته بیا تاسو تاینبستي کې لکه کوم ښارونو ته مو ورکوي چې کوم ځای کې نفوس کمی هغې ښارونو ته مو ورکوي چې هلته نفوس هغه ضرورت د مهاجرینو نو ښارونو بانډو ته مو ورکوي لکه اطرافونو ته کلو ته هلته به تاسې لیږي بیا هغې کې تاسو ته هم داسې کمپونه غوندې داسې غټ کمپونه نه وي واړه کمپونه وي لکه 20 نفره 25 نفره په هغې ځایونو کې اوسیږي او هلته تاسو ته کور درکوي ځینې وختونو کې که وړه کوټۍ د یو نفر دپاره وي او که چیرته لږ زره غټه وي هغې کې 2 نفره بیا اوسیږي نو پښتانه افغانان تاجک سره یو ځای نو د هر مملکت خلک بیا سره ځان ته په اتاقونو کې اچوي نور کمپ یوي نو هلته تاسې ژوند کوئ تر هغې پورې چې ستاسې انټرویو کیږي یا تاسې څه نه څه ژبه زده کوئ او د ژبې د زده کړې نه وروسته بیا تاسې پریکړه کوئ چې آیا دلته هغه 3 کلنې دورې چې کومې دي د کاري زده کړې دي 3 کلنې دورې دي په هغې کې ډېر شیان دي لکه نجاري ده پکې نرسنګ ده هغې کې مستریتوب ده د موټرو د برقي هغه چې دا الکترونیک ورته وایي هغه زده کړې کوئ خو ډېر شیان په هغې کې شته ده نو تاسې کولی شئ چې بیا هغې ته هغه پریکړه وکوئ او ځان دپاره یو دلته ورته اوسبیلډونګ پلاتس وایي لکه هغه چې تاسې هغې شرکت سره قرارداد کوئ بیا تقریبا د 2 کلنې دورې هم شته ده او 3 کلنې هم شته ده نو هغې سره قرارداد کوئ په هفته کې 3 ورځې چې دا د کار په سر یاستئ هلته عملي کار زده کوئ او هغې نه وروسته چې دا 2 ورځې په هفته کې ښوونځي ته ځئ په یوه هفته کې 2 ورځې ځئ او په دویمه هفته چې ده بیا 1 ورځ ښوونځي ته ځئ او 4 ورځې په هغه کې کار کوئ نو 2 ورځې تاسې دلته رخصتي لرئ چې هغه د هفتې یکشنبې ورځ نو دوشنبې ورځ نه بیا دلته رسمیات شروع کیږي تر جمعې پورې نو دلته د ژوند داسې حساب ده تر هغې پورې چې تاسې ژبه نه زده کړي او ښوونځی مو پای ته نه وي رسېدلی نو تر هغې پورې تاسو ته تقریبا 420 یا 430 ځکه هر ځای پورې فرق لري لکه ښار او اطراف یا هر ایالت چې دا هغه مهاجرینو دپاره ځان ته قوانین لري د هغې په حساب باندې تاسې ته هغه روپۍ درکوي لکه جب خرڅ مو درکوي نور هغه چې دا د صحي بیمه چې ورته وایي انشورنس لکه دلته ورته فزشغونګ وایي هغه تاسې ته درکوي چې تاسې ډاکټر ته لاړ شئ او هغه تاسې معاینات وکوي تاسې ته دارو درمل درکوي نو هغې نه وروسته چې کله تاسې ژبه زده کړله نو تاسې څه ناڅه دلته د دې په ژوند باندې پوهیږئ او دلته بیا د کار په لټه کې کیږئ چې کار پیدا کوي که تاسې خپل ځان ته خپله کار پیدا نه کړو نو دلته جاب سنټر یا د کار اداره چې دا هغوی تاسو ته کار پیدا کوي او تاسو ته هغه رالیږي پوسټ رالیږي دلته یا درته ایمیل کوي چې دغه ځای ته تاسې ورسئ په دغه ادرسونو کې موږ له دوی سره خبره کړې ده دوی کارګرو ته ضرورت لري نو هلته تاسو ته ورځ وخت ټاکي چې په دغو نه بجو باندې به تاسې دلته راشئ او موږ له تاسو سره خبرې کوو د کار په باره کې نو که تاسې چیرته هلته نورمال کار غوښته نورمال کار کوئ نو د کار په باره کې سره هغه کوي که چیرته تاسې هغه 3 کلنه یا 2 کلنه کومه د زده کړو دوره چې ده د هغې په باره کې تاسو سره هغه کوي خبرې کوي نو چې کله ټولې پوښتنې سره خلاصې شي بیا تاسو ته وخت درکوي چې مثال تاسې خپل هم فکر وکړئ چې آیا دا کار زه کومه ما نه کیږي که نه کیږي نو 2 ورځې یا 3 ورځې یوه هفته هغې سره هلته کار کوئ چې کار ستا هم خوښ شي یا د هغې هم ته خوښ شي نو هغې نه وروسته بیا تا ته وایي چې اوس وخت د دې راغلی ده چې پریکړه وکړو چې تاسې موږ سره دلته کار کوئ یا قرارداد موږ سره امضا کوئ که نه کوئ نو قرارداد مو چې سره امضا که هغې نه وروسته بیا تقریبا تاسې هلته 6 میاشتې امتحاني دوره ده د کار که په دې 6 میاشتو کې تاسې چیرته
وویل چې دا کار زه دې نه مخکې نسم کولی، خوښ مې نسو، او بس بې د کوم هغه نه دلیل نه کولی سي چې تاسې هم هغه وکوئ، کونډیګونګ ورته دلته وایي، لکه قرارداد فسخه کوي ورسره، او هغه هم د کار مالک هم کولی سي چې تاسو ته بیا قرارداد درنه کړي. او که چیرته دلته تاسې د 1 کال 1.5 کال کار دی، 2 کاله چې هغه تاسې وکړو، هغې نه وروسته تاسو دایمي قرارداد بیا درکوي، نو په هغې کې بیا بې دلیله کار پرېښودلی نه شئ. یا به تاسو یو دلیل وړاندې کوئ ورته، هغه هم 1 میاشت مخکې به ورته وایي چې زه د دغه وجوهاتو په صورت کې کار نسم کولی تاسې سره مخکې. او که چیرته هغه هم تاسې وباسي، نو هغوی به تاسو ته یو دلیل ګوري چې تاسې په دغه دلیل باندې لکه کار ته ناوخته راځئ، کار کې غیر حاضرګانې ډېرې کوئ، کار مو ښه نه ده، نو هغه بیا تاسو له کاره ویستلی شي. که نه غیر د هغې نه هېڅوک تاسې د کاره نشي ویستلی. که چیرته یې ویستلی، نو تاسې وکیل نیولی شئ، هغه وکیل به تر هغې پورې د دوی سره هغه کیږي چې پرېکړه نه وي سوې، هغوی به تاسو ته معاش درکوي. او که چیرته هغه دلیل ثابت نشي، نو تاسې بیرته کولی شئ چې په هغې شرکت کې مخ په وړاندې لاړ شئ او کار پکې وکوئ. او که چیرته دلیل ثابت سي، نو تاسې به د هغې کار نه تاسو ته هغه درکړي، دغه کوم کونډیګونګ چې ورته وایي، نو هغه به تاسو ته درکړي، تاسې به د هغې ځای نه رخصت کړي. نو دغه لنډ معلومات ول د کار په باره کې، دلته د ژوند په باره کې. نو هیله لرم چې دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. نو کولی شئ پوښتنې هم رانه وکوئ، زه ستاسې پوښتنې لاندې په کومنټونو کې ګورم، او تاسو ته د دقیقو معلوماتو په بنسټ باندې ځوابونه لټوم او تاسو ته ځوابوم. نو تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشحاله وخت ولرئ. سلام علیکم.